یو محترمه خور پوښتنه کوي، وای کله کله خاوند خپلې مېرمنې ته څه ناڅه پیسې ورکوي د دې د ضرورت دپاره. هغه که چیرې 40,000 او 50,000 افغانیو ته ورسېږي، نو آیا پر دې باندې اختری سته که یا؟ او که خاوند د اختری وکړي، نو په دغه صورت کې به هم دا اختری کوي که د دواړو په دې یوه اختري باندې غاړې خلاصې دي؟ او دغه پیسې دا خور وایي چې کله کله دا مېرمنې خپل خاوند ته هم ورکوي چې د هغه ضرورت پیدا شي. محترمې خور، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په ډېرو فامیلونو کې دا طریقه خاوند خپلې مېرمنې ته څه ناڅه پیسې ورکوي، د دې ته یې شخصا ورکوي، یعنې بیا یې غوښتنه نه ځینې کوي. هغه د دې ملکیت وګرځېدی، د دې مال وګرځېدی، که دا مصرفوي او که ساتي جمع کوي. نو اختر چې را نږدې سو او دې 40,000 روپۍ افغانۍ لرلې، په دې باندې اختری واجب دی. خاوند کې مسکین و، هغه د اختری خلاص دی. که پیسې درلودې، خاوندم مثلا 40,000 یا تر دې زیاتې درلودې، په هغه باندې هم واجب و فرض دی، په دې باندې هم واجب و فرض دی. د خاوند په اختری باندې د دې غاړې نه خلاصېږي، د دې په اختری باندې د خاوند غاړې نه خلاصېږي. یو محترمې خور پوښتنه کړې ده، $3,000 مې په روش کال چاته د مضاربت په معامله باندې ورکړي دي، د هغه سره بندې پاته دي، نه ګټه را کړې ده او نه هم هغه رأس المال وسر را کړی دی. اوس وایي آیا پر ما باندې اختری کېږي که یا؟ محترمې خور، پر تا باندې اختری واجب و فرض دی. دا چې ستا روپۍ د هغه سره بندې دي، په دې باندې تاسو د اختري څخه نه خلاصېږئ. هر کله چې تاسو شاهدان ولرئ چې دغه روپۍ ستاسو د ده سره سته، او بیا دغه ستاسو مضارب پیسې چلوونکی دا په دې باندې اقرار کوي چې اوس ستاسو روپۍ زما سره سته، نو پر تاسو باندې اختری واجب دی. پیسې به پیدا کوئ، که په قرض که په هره طریقه اختری به کوئ. محترمه خور بیبي حنیه د ایران هیواد اوسېدونکې پوښتنه کوي، وایي زما مور شیعه ده، ماماګان مې شیعهګان دي، پلار مې سني دی. که زما ماماګان موږ میلمانه کې دوی چرګ حلال کړی یا پسه حلال کړی، زموږ دپاره خوراک څنګه دی؟ محترمې خور، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایو چې ستاسو دپاره خوراک حرام دی، ځکه د اهل تشیعو د لاس مذبوحه حرامه ده. هغه که خپل وي که بیګانه وي، که قریب وي که پردی وي، د هغه د لاس مذبوحه حرامه ده. د کوم حیوان چې د حلال کړی، د هغه غوښه د سنیانو دپاره خوړل حرام دي. محترم ورور عبدالله صاحب پوښتنه کړې ده، وای بعضې قریبان په خارج ملک کې، جرمني کې یا نورو ممالکو هیوادونو کې، وای دلته خپل قریبانو ته پیسې راواستوي چې زما دپاره اختری وکړي او دلته یې حلال کړي، غوښه تاسې وخورئ. وای که چیرې دغه اختری کوونکی 5,000 افغانۍ راولېږي مثلا، او دلته په 5,000 باندې اختری نه پیدا کېږي، اختری په 6,000 او 7,000 افغانۍ رانیول شي، نو په دغه صورت کې د دغه سړي اختری کېږي که یا؟ محترم وروره، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایي چې هو اختری کېږي، خو دغه افغانستان والا دې بیرته د ده څخه غوښتنه وکړي چې اختری مې په 2 نه درته رانیوئ، مثلا 2,000 اضافه شوې یا 3,000 اضافه شوې، هغه مجبور دی په دې باندې چې ده ته یې راواستوي، ځکه اختری د ده دپاره حلالېږي، ذمه د دغه فارغه کېږي. نو اختری خو یې کېږي، خو پیسې دې ځینې وغواړي تر څو د ده ټولې روپۍ د اختري په قیمت باندې مصرف شي، یعنې اختری ټول دی رانیسي، اختری کوونکی رانیسي. محترم ورور عبدالقیوم صاحب پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک په چا باندې پسه خرڅوي، مثلا ورته وایي چې دا 6 منه غوښه کوي، در حلالوم او غوښې در باندې خرڅوم، که کمې شوې پیسې نه در څه غواړم، وایي دغه رقم سودا څنګه ده؟ محترم وروره، دا رقم سودا صحیح ده. دا که دی د اطمینان په خاطر ورته وایي چې دا پسه دونه غوښه کوي، هم سودا صحیح ده، او که ور حلالوي او غوښې باندې خرڅوي،
دغه سودا هم صحیح ده. خلاصه دا چې په دواړو صورتو کې په سودا کې کوم مشکل نه راځي. محترم رور عصمت الله صاحب پوښتنه کړې ده، وای تاسو په خپلو مسایلو کې دا یاداوري وکړه چې 1.5 لک کالدار یو څوک ولري په هغه باندې اضحیه او اختری واجب دی. وای زه د یو چا سره منشي یم، ما ته معاش راکوي، هغه مې څه مصرف کړي دي خو څه مې بچت کړي دي، تقریبا 1.5 لک کالدارو ته رسیږي، په ما باندې اختری سته که یا؟ محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې فقهای کرام فرمایي یو څوک چې د نصاب مالک که د هرې خوا ده ته په لاس ورغلی، که منشي د منشیتوب د طریقه ده ته په لاس ورغلی، که بزګر و دهقاني، که باغواني، که مستري، که خیاطي، که هر کاسبي، حتی یو چا ته په میراث باندې پاته شوې مخکې نه لرلې، نو چې د 1.5 لک کالدارو مالکي یا د 40,000 افغانیو مالکي، په هغه باندې اضحیه واجب ده. خلاصه دا چې هر کله ته 1.5 لک کالداري لرې، د منشیتوب د معاش څخه د بچت کړي دي، په تا باندې اختری واجب دی، په دې شرط چې د پوره څخه خلاص شي. والله اعلم بالصواب.